لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا ترمنځ درې اړخیزه لیدنه په داسې مهال ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلتیاوې وروستي حد ته رسیدلي او د دغې ناستې اصلي چورلیز هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دغو ترینګلتیاوو د له منځه وړلو لپاره حل لارې لټول ویل کیږي. خو دا چې په دغه ناسته کې به د افغانستان دریځ څه وي او آیا د برېټانیا په منځګړیتوب رامنځته شوې ترینګلتیاوې به حل شي، د دغې موضوع د لا روښانه کېدو په موخه بحث لرو. نو خبر څنډه ته ښه راغلی. زه خاطره صفا یم او په بحث کې راسره میلمانه دي هر یو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ او د سیاسي چارو کارپوه جمال ناصر اصولي. په سټوډیو کې راغلو محترمو میلمانو ته ښه راغلاست وایم. پیل به یې له تاسو څخه وکړو ښاغلی غورځنګ چې په دغه ناسته کې به یا په دغه لیدنه کې به ستاسو دریځ څه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو اول اجازه راکړئ چې یو مسله اصلاح کړم. د افغانستان، انګلستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته دغه فارمټ یوازې د دې وضعیت د څېړلو یا کابو کولو یا د هغه لپاره د حل لارو د لټولو لپاره نه دی جوړ شوی. د څخه پخوا هم دغه فارمټ کار کوو او په همدې فارمټ کې یا په همدې چارچوب کې موږ درې جانبه امنیتي غونډې او نشستونه درلودل. البته دا ځلې فوکس او تمرکز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي معضل په ارتباط دی. د هغه دپاره د معقولو حل لارو د لټولو لپاره د معقولو عملي او ضمنا د دواړو ملتونو او هیوادونو په خوښه هغه شی چې ډېر ضرور دی په دې مسله کې چې باید دغه ذکر وشي هغه دا دی چې د افغانستان پلاوی چې د ملي امنیت سلاکار ښاغلی اتمر مشري کوي او ضمنا د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال هم په دې هیات کې شته. د دوی ډېر تمرکز په دې دی چې هغه ټول اسناد او شواهد چې د تیر یو کال په جریان کې په خاص ډول د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د دوی د ځواکونو لخوا شوي دي هغه د اسناد او شواهدو سره وړاندې کړي او د افغانستان د دولت هغه استدلال مطرح کړي. د دې نه علاوه د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې هغه د ورود د عبور او مرور کومې لارې چې دي د هغو د بندښت د سیاسي فشار لپاره او د هغو تاثیرات په دواړو طرفونو باندې خصوصا زموږ د هغو مهاجر ورونو یا کډوالو ورونو چې هلته استوګن دي پر هغو باندې فشار یا هغه خلک چې هلته ځي د تداوی لپاره پر هغو باندې فشار. دغه ټول مسایل به په قوت او استدلال سره مطرح شي او شی چې موږ د دې مجلس څخه یا د دې امنیتي غونډې څخه توقع لرو هغه دا ده چې یوې نتیجې ته به ورسیږو، داسې نتیجه چې هم د دواړو ملتونو رفاه پکې نغښتې وي او هم موجود وضعیت تغییر وکړي. بلې مننه ښاغلی اصولي. تاسو څه فکر کوئ دې ته په پام سره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له کلونو راهیسې ترینګلتیاوې شته دي او دغه راز د نورو هیوادونو په لاسوهنو سره خبرې هم ترسره شوي دي دواړو هیوادونو ترمنځ، خو بیا هم کومې پایلې ته نه یو رسېدلي. تاسو فکر کوئ چې د برېټانیا په منځګړیتوب به دا خبرې کومه پایله ولري؟ ګورئ، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سره په مسایلو کې صادق نه دی پاتې شوی. په دې ټول افغانان پوهېږي، اوس د افغانانو ماشومان هم په دې پوهېږي. دوی په دې تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او دلته په افغانستان کې شوروي اتحاد یرغل وکړ، د پاکستان دریځ معلوم و. په هغه وخت کې هم دوی ته افغانان نه وو مهم، یوازې دا ورته مهم و چې دوی د مجاهد په نوم یا د طالب په نوم او یا د هر نوم چې ورکوو دوی د افغانستان د مشروع حکومت پر ضد باندې ډلې ټپلې روزلې او افغانستان ته یې رالېږلي. اوس هم هماغه خبر روانه ده. دوی ته اوس طالب نه دی مهم، دوی ته داعش نه دی مهم، دوی ته القاعده نه ده مهمه. دوی ته هغه څه مهم دي چې افغانستان پرې ړنګېږي، افغانان کرا کوي او افغانستان ته یې رالېږي. دوی په اوایلو کې هغه ډلې چې پاکستان یې زیږوي او تحرک ورکوي افغانستان ته یې رالېږي، په لومړیو کې دوی د خپلو ایجنټانو او یا هم د خپلو ملیشو څخه هغه ډلې تقویه کوي او د هغې څخه یې جوړوي
وروسته بیا پراخیږي او دوی په افغانستان کې په پاکستان کې جلب جذب ورته کوي او افغانستان ته یې رالیږي. اوس کې هم تاسو ولیدل چې داعش ډله یعنې دا هغه ډله نه وه چې دوی په عراق او سوریه کې لیدل او یا یې موږ تاسو وینو. دا هغه ډله نه ده. دلته یوه ځانګړې بله ډله ده د داعش چې هغه د اسلام آباد اوبه اخلي او خړوبېږي ترې، دوی ته چیز ورکوي، دوی ته میل ورکوي او دوی د افغانستان پر ضد باندې همدغه ډلې نه یوازې داعش او ټولې نورې تروریستي ډلې چې کومې دي افغانستان ته یې رالیږي، دوی متحرک کړي دي په افغانستان کې او افغانستان پرې ړنګوي. نو ویلی شو چې پاکستان د تاریخ په اوږدو کې چې دی رازېږېدلی تر اوسه د افغانستان سره صادق نه دی پاتې شوی. موږ ویلی شو چې همدغه کومې غونډې چې د افغانستان د سولې په مورد باندې کېږي دا بهترې دي، یعنې یوه هیله زېږوونکي غونډې او ناستې دي. خو بیا هم افغانان په دې باندې اتکا نشي کولی او په پاکستان اصلا اعتبار نه لري، چون دوی ثابته کړې ده چې په افغانستان کې دوی دوه مخی هم نه درې مخی پالیسي چلوي. امریکا ته یو څه وایي یا د نړیوالو په سترګو کې یو خوا خاورې شیندي او افغانانو ته بل څه وایي او د پردې تر شا دوی بل څه کوي. بنا په پاکستان اعتبار نه دی پکار. دا اوسنۍ جګړه چې روانه ده دا اصلا افغاني جګړه نه ده. د افغانستان حکومت باید په ډاګه ووایي چې دا یوه پاکستاني جګړه ده. زموږ جګړه د پاکستان او د اسلام آباد سره ده، زموږ جګړه د پنجابي سره ده، زموږ جګړه د هغو جنرالانو سره ده چې ISI او د دوی پوځ تقویه کوي او یا هم په لویه کې که ووایو زموږ جګړه د هغو سره ده چې د افغانستان حکومت ته میلیاردونه ډالر ورکوي. یعنې هغه څوک چې د افغانستان سره افغانستان ته هم مرستې ورکوي او دوی ته هم مرستې ورکوي او یا هم په بل ډول ووایو چې د شپانه سره یې پیایي او د لیوه سره یې ماتوي، همغه کړه کوي. دا نړیوال چې کوم دي. بلې له تاسو څخه مننه کوم ښاغلی اصولي. ښاغلی غورځنګ دا چې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان او پاکستان پالې ته ونه رسېدل، تاسو څه فکر کوئ چې اوس مهال دا ممکنه ده چې یوازې د خبرو له لارې دغه دواړه هیوادونه پایلې ته ورسیږي؟ ډیره مننه. اول دغه خبره سمه ده. متاسفانه په تیرو 14 کلونو کې 15 کلونو کې د افغانستان د دولت موقف همیشه هم دا و چې د افغانستان په ثبات کې د پاکستان صادقانه همکاري ولري. ولې دغه شی دغه همکاري او دغه صداقت هغسې چې ضرور و موږ ونه لیدلو تر اوسه، سره د دې چې موږ د پاکستان تعهدات په مختلفو ناستو، لویو جرګو، لویو غونډو، دوه اړخیزو، څو اړخیزو مجالسو کې درلود، ولې په هېڅ تعهد عمل نه شو. اخري تعهدات زموږ سره په دغه کې وو، د څلور اړخیزو خبرو په جریان کې وو چې دوی باید د هغه تعهداتو په اساس باندې د ډیورنډ د کرښې هاخوا د تروریستانو پر مراکزو او د تروریستانو پر ډلو او عناصرو باندې عملیات وکړي. ولې چې ونه شول. دغه نه وروسته زموږ سره د آسیا د زړه په کنفرانس کې تعهدات درلودل، ولې هغه هم عملي نه شول. موږ سره د دې چې د یو مسؤل حکومت په توګه په دې باور لرو چې د ډیپلوماسۍ او د خبرو اترو میز په نهایت کې د ټولو معضلاتو د حل هغه اساسي او اصلي لاره او وسیله ده. ولې د دې سربیره مو هم په افغانستان کې د ثبات د تامین لپاره او په افغانستان کې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره او د هغو عناصرو د ځپلو لپاره چې تمویل او تجهیز یې او مراکز یې د ډیورنډ د پولې څاخوا دي، دغو دپاره خپل نظامي ځواکونه ورو د حد ته آماده کړي چې د دغه ګواښونو ځوابګوی واوسیږي. په دې برخه کې موږ د منطقې سره هم خبرې کړي، دنیا سره هم خبرې کړي دي چې له یوه اړخه د سولې په پروګرام کې زموږ سره همکاري وکړي چې مسکو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر یوه ډېره عمده برخه په افغانستان کې د سولې پر تامین ده. له دې سربیره زموږ د پوځ په تجهیز کې هم چې د دې ګواښونو سره مقابله وکړی شي، په قوت او مسؤلیت سره کومک را سره وکړي. موږ بله د حکومت په توګه په دې باور لرو او دې ته متحد یو چې د ډیپلوماسۍ او د خبرو اترو له لارې ټول مسایل که د همسایه هیوادونو سره دي او که قسما د سیمې د هیوادونو سره دي حل کړو. بل تاسو ښه مننه کومه. ښاغلی غورځنګ
په بخښنې سره ښاغلی اصولي تاسو څه فکر کوئ دې ته په پام سره چې دغه خبرې په څو کلونو کې پایلې ته نه دي رسېدلي اوس به پایله ولري او دې سره سره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه به شونې وي که د خبرو پایلې ناڅرګندې وي؟ ګورې مخکې هم اشاره وکړه په تېرو یوه نیمه لسیزه کې موږ تاسو ولیدل چې پاکستان همکاري نه ده کړې په هغه ډول چې پکار ده. دوی به د تل لپاره هغه څه کول چې د پاکستان د ملي ګټو یعنې خپلې ملي ګټې به یې ساتلې. دوی د طالبانو په وړاندې جګړه پیل کړه. هماغه طالبان یې وځپل چې د اسلام آباد پر ضد باندې جنګېدل. هماغه طالبان چې د افغانستان او د کابل پر ضد باندې جنګېدل هغه یې تجهیز کړل، هغه یې تمویل کړل او هغه یې د هغه سیمو څخه ولېږدول. لکه په وزیرستان کې چې دوی عملیات کول هماغه ډول کار یې وکړ. دوی چې په سوات کې عملیات وکړل په هماغه ډول کار یې وکړ. او دوی په اوس کې کوم عملیات چې وایي چې موږ هلته عملیات کوو په کومو سیمو کې چې دوی کوي په همدې ډول دوی پر مخ ځي. دوی هغه طالبان ځپي یا هغه ډلې ځپي چې د پاکستان د حکومت پر خلاف جنګېږي. همهغه ډلې چې د افغانستان او د کابل پر ضد باندې جنګېږي دوی هغه تمویلوي، هغه تجهیزوي. دا پټه موضوع نه ده. دا تاسو په دې ښه پوهېږئ چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې امریکا دغه ډلې لیدې چې په وزیرستان کې په میرانشاه کې او په میرالي کې او دې ته ورته په نورو ځایونو کې نورو سرحدي سیمې کومې چې دي په همدې ډول په کوټه کې په پېښور کې دا خلک په جواته ګرځېدل. پټنځایونه یې نه درلودل بلکې اډې یې درلودې. پټنځایونه هغې ته وایي چې دوی هلته پټېږي. دوی ورته اډې ورکړې وې، د دوی رینجرې ګرځېدې، د دوی ډاټسنې ګرځېدې، د دوی ملیشې ګرځېدې، د دوی سره د ټریننګ دپاره د ایس آی استادانو د پوځ استادان یې ورسره وو. دوی په جواته ټریننګ کول او په جواته یې ورته تجهیز ورکوو، جذب یې ورته کوو او افغانستان ته یې رالېږل. زه وایم همدغسې غونډې چې کومې دي د افغانستان او د پاکستان موضوعات نشي حلولی. د افغانستان د دولت دریځ باید د پاکستان پر وړاندې قاطع واوسي. دوی چې په کابل کې موږ ته چاودنې کوي، دوی چې زموږ ماشومان راوژني او دوی چې د افغانستان سرحدات په راکټونو راته ولي، موږ باید ارام کښېننو او د دوی ځواب په همغه ډول ورکړو لکه څنګه چې دوی موږ ته راکوي. که دوی موږ ته طالب روزي نو حقلا موږ کولی شو چې د دوی لپاره بلوڅان وروزو، او که دوی دوه بمه دلته په کابل کې راته چوي نو موږ کولی شو چې یو بم په اسلام آباد کې هم ورته. یعنې د افغانستان دولت باید بالمثل عمل غوره کړي. بالمثل عمل هم باید غوره کړي او تر څو چې موږ وکولی شو او دا بالمثل عمل موږ نه کوو، دا بلوڅان یې کوي. بلوڅان یوه ازادي غوښتونکې او خپلواکي غوښتونکې ډله ده چې هغه د دوی حق دی او دوی باید ازادي واخلي. له تاسو څخه مننه کوم. اوس مهال تر دمې وروسته بیا هم بحث ته دوام ورکوو. بیا هم ښه راغلی. ښاغلی غورځنګ، تاسو څه فکر کوئ په دغه غونډه کې به د سپارل شویو نوملړونو په اړه هم خبرې وشي او څنګه چې یوه طرحه وه چې باید د درېمګړي هیواد په شتون کې دغه لیستونه وڅېړل شي او بیا هغوی او څه فکر کوئ چې برېټانیا به د دغو نوملړونو ضمانت وکړي؟ په دې ناسته کې ټول هغه ابعاد څېړل کېږي چې موجود وضعیت رامنځته کړی، یعنې د موجود وضعیت ټول ابعاد. په هغه کې د افغانستان د دولت یو ډېر مهم روایت هم شامل دی چې هغه همیشه پر دې بنسټ تکیه ولاړ و چې د پاکستان حکومت او د پاکستان امنیتي ادارې د هغو نومونو او د هغه لیستونو په ارتباط اقدام نه کوي کوم چې دوی ته سپارل شوی د قلب اسیا ته د څلور جانبه خبرو څخه وروسته. په آخر وختو کې یو نوی نوملړ هم وسپارل شو، د دوی د خوا هم راغلی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د
آسیا په 19 امنیتي کنفرانس کې ډېر وضاحت وویلی چې موږ غواړو چې پاکستان سره په دې کار وکړو چې په دغه لیستونو باندې اقدامات وشي. ولې یو شرط لرو، شرط یې دا دی چې باید اقدامات یو درېیمګړي هیواد له لورې حتی کیدلی شي د دوو هیوادونو له لارې وڅارل شي، هم زموږ د منطقوي متحدینو د لوري او هم زموږ د نړیوالو متحدینو د لوري نه. هغه شی چې په دې کې موږ ډېر تاکید کوو هغه همدغه اصل دی، ځکه موږ هغه اطمینان چې ضرور ده د پاکستان د اقداماتو په ارتباط فعلا نه لرو. دغه لحاظه ضرور ده چې هغه اقدامات وڅېړل شي او تایید شي چې واقعا شوي دي، ځکه 15 کاله موږ په دې لګیا یو چې هلته د زموږ د دښمنو عناصرو په وړاندې اقدام وشي، هغوی د بیان یوړل شي یا لږ تر لږه ته اجازه ورنه کړل شي چې د دوی د خاورې او د دوی د حاکمیت په سیمه کې زموږ په ضد پلان او پروګرام جوړ کړي. یعنې ښاغلی غورځنګ دغه څارونکی هیواد برېټانیا کیدی شي او ضمانت به د دغه کار په دې جزئیاتو خو طبعا فعلا تبصره نشي کېدلی ځکه د وخت څه مخکې ده. ولې مهمه خبره دا ده چې په دې مجلس کې چې نن په لندن کې دایریږي، البته د لندن په وخت د سهار لخوا د سهار په 9:30 بجو دایریږي، په دې کې په دې ټولو جزئیاتو باندې بحث کېږي چې جزئیات باید د مجلس تر دایریدو وروسته طبعا ستاسو سره شریک کړو. چې ډېر ضرور دی هغه دا دی چې هو طبعا د لیستونو پر وړاندې د اقداماتو په شمول حتی د قبایلو په فاټا سیمه کې یا د قبایلو په سیمه کې د دوی پر وروستیو اصلاحي په اصطلاح اصلاحاتي پروګرامونو باندې هم بحث کېږي. یعنې زموږ د خوا زموږ وضاحت دریځ او روایت چې د دې مسایلو په ارتباط لرو هلته په قوت او وضاحت سره مطرح کېږي. یعنې د دې امکان شته چې برېټانیا د دغو نوملړونو د څارنې ضمانت وکړي؟ فعلا دا تر وخت مخکې دی چې څوک باید دا ضمانت وکړي، ولې ځینې پیشنهادونه شوي دي چې هغه به په وخت پیشنهادونه د چا لخوا شوي؟ د افغانستان د دولت له لوري ځینې پیشنهادونه شوي دي چې زموږ د منطقوي او زموږ د نړیوالو متحدانو له لوري دی هغه اقدامات چې د ترهګرو ډلو په مقابل کېږي هغه وڅارل شي. ولې په ډېرو جزئیاتو یې فعلا ځکه بحث نه کېږي چې هغه عمده برخه یې په همدې مجلس کې بحث کېږي او د دې مجلس جزئیات. سمه ده، ډېره مننه کوم. ښاغلی اصولي، تاسو څه فکر کوئ چې وروسته له دې چې دغه نوملړونه ضمانت شي او درېیمګړی هیواد یا کوم بل هیواد درېیم یا څلورم هیواد یې ضمانت وکړي او ویې څاري، پاکستان به ګام پورته کړي؟ زما په نظر هیڅکله نه. هغه هیوادونه چې اوس زموږ سره همکار دي لکه برېټانیا او امریکا، هغوی په دې پوهېږي چې د خلک چې د افغانستان پر ضد جنګېږي دا هملته دي. هغوی په دې پوهېږي چې هغه ډالر چې امریکا دوی ته ورکوي د همغو ډالرو څخه دوی تجهیزېږي. برطانیا کوم پیسې چې پاکستان سره مرسته کوي د همغو پیسو څخه طالبان او داعش او نور ټول تجهیزېږي. بنان زه اصلا باور په دې مسایلو نه لرم تر هغې چې په پاکستان د امریکا او د برطانیې لخوا په صادقانه ډول فشار رانشي. یعنی امریکا په صادقانه ډول ونه غواړي چې پاکستان نور د ترهګرې ډلې کوم چې روزي د هغوی روزل بند کړي او د خپلو خاورې څخه اخراج کړي. دا څوک کولی شي؟ دا همدا دوه هیوادونه کولی شي، یو امریکا ده او بل په خپله برېټانیا ده. نو ویلی شو چې دوی ورسره همکار وي. په دې نوملړونو او په دې ضمانتونو اصلا نه کېږي. اصلي جړلې چې دي، جړلې دغه موضوع ده چې امریکا په خپلو سترګو ویني چې په پاکستان کې څه روان دي. همدغه طالبان د کوم ځایه اوبه اخلي. تاسو پوهېږئ د جنګ او د جګړې لګښت کم لګښت نه دی. د افغانستان حکومت نشي کولی چې همدغه د جنګ لګښت پوره کړي. دوی څنګه کولی شي چې د افغانستان د یو مشروع حکومت پر ضد باندې وجنګېږي او په ډېری ولایتونو کې دوی عملاً په جبهو کې دي، اوس هم د دې لګښت د کومه کوي. همدغه داعش ته لګښت د کوم ځایه راځي؟ د اسمانه خو داعش نه راولوېده دلته په پراشوټ کې. دوی د کوم ځایه تجهیز شول؟ دوی د کوم ځایه د ټریننګ شول؟ دوی ته جلب و جذب چا وکړه؟ امریکا دا ویني
امریکا په صادقانه ډول نه غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي. که په پاکستان فشار راوړي موضوع عملته حل ده. په یوه نیمه میاشت په افغانستان کې همغه ډلې چې د افغانستان د نظام پر ضد جنګیږي هغوی به خپل راځي د سولې میز ته به کیني. بنان د سولې کلي لکه څنګه چې پخواني ولسمشر ویل د امریکا او د پاکستان سره ده، خو زه وایم چې اوس د پاکستان سره نه ده، پخپله د امریکا سره ده. که چیرې امریکا وغواړي په افغانستان کې سوله راتلونکې ده او راځي، او که چیرې په دې ډول روانه وي چې د افغانستان حکومت نه ژوندی کوي او نه یې مړ کوي، نیم ژوندی ساتي، اصلا دا په څه معنا ده؟ زموږ امنیتي ځواکونه. له تاسو څخه مننه کوم ښاغلی غورځنګ. دا چې د افغانستان اساسي ستونزه د پاکستان له ملکي حکومت سره نه بلکې پوځي حکومت سره یې ده، نو دې ته په پام سره چې په دغه ناسته کې د پاکستان هیڅ یو پوځي چارواکی ګډون نه لري، پایلې ته به ورسیږو د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې، امنیتي برخو کې. حداقل موږ غواړو چې خپل نیت خپلو نړیوالو همکارانو دنیا ته وښیو چې موږ د دې معضل د هواري غوښتونکي یو او په تر ټولو مناسبه لاره چې ډیپلوماسي ده په هغې غوښتونکي یو. یعنی زموږ تلاش من حیث یو مسؤل حکومت او من حیث یو داسې حکومت چې په اصولي پروسو چې یوه ډیپلوماسي ده، په اصولي پروسو د معضلاتو د حل چې یوه مهمه ډیپلوماسي ده، په هغه باندې باور لرو. موږ غواړو چې دا ثابته کړو چې موږ د دې لارې د دې معضل هواري ته ژمن یو، ولې په عین زمان کې لکه څنګه مې چې پخوا وویلې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلې خاورې د تمامیت، د خپلو خلکو د ساتلو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري. یو بل شی چې ډېر کم وخت لرو، یو بل شی چې غواړم زه اضافه کړم هغه دا دی چې افغانستان اوس یوازې په یوه ځانګړي هیواد د اقتصادي لحاظه اتکا نه لري. موږ اوس له سیمې سره لار پیدا کړې ده، موږ د منځنۍ اسیا د لارې د دنیا سره او موږ د ایران د لارې د دنیا سره لار پیدا کړې ده. نو بنان موږ یعنی غواړم دا اطمینان خلکو ته ورکړم چې موږ په هیڅ وجه او صورت خدای مکه د اقتصادي قحطۍ سره له دې امله چې زموږ څو لارې تړل شوي. له تاسو څخه مننه کوم. په بحث کې را سره میلمانه وو هر یو د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ او دغه راز د سیاسي چارو کارپوه جمال ناصر اصولي. له دوی دواړو څخه مننه کوم. کور یې ودان چې بحث حاضر شول. خپرونه مو پای ته ورسېده. ښاد او بریالي اوسئ.